د کابل په الوخیلو کې د 841 هجري به ځمکې غصبي اعلانېدل. دا نومرې دولتي وي که دا دولتي ګوره دا دولتي پروژه ده. څوک چې غصب کوي هغه خپل جواب وایي. دې کې ډېر جنجالونه راغلل. هغه څوک دي بیا هغه قوم؟ هغه هم زموږ کامیان دي هغه اړه پراته دي سیند هغوی په دې مځکو باندې تعرض کړی و هغه وخت ښه. د 6,000 جریب خاوند یو کس د حق نماینده خو ټول دولتي ځمکه ده. داسې ظلم الحمدلله نشته چا باندې ظلم وشي او د چا شخصي ځمکه یې دولت په زور واخلي دا امکان نه لري. دا ځمکې خرڅې شوي کورونه یې جوړ کړي دي دا دولتي مخکې وو او اوس هم دولتي ده. شخص ورباندې اوسه پورې دعوا نه ده کړې چې دا د ما ده. د دې خلکو عکس العمل څنګه او خلکو دې اړه باندې څه وایي؟ د بخونکي او مهربان ذات په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې له دې چې روغ او جوړ اوسېږئ. درنو لیدونکو نن موږ د 14مې ناحیې په ساحه کې ولاړ یو چیرې چې د عدلیې وزارت له لوري تېره ورځ کومه ځمکه چې وه غصبي اعلان شوه. دا د کابل د الوخیلو سیمه ده او دلته د 841 جریبه ځمکې غصبي اعلانېدلو خبر د عدلیې وزارت له لوري تېره ورځ چې د سور 9مه نیټه وه دغه ځمکه غصبي اعلان شوه او ډېری رسنیو په دې تړاو باندې خبرې اترې وکړې او موږ هم وغوښتل چې دغه سیمې ته راشو او دغه ساحه تاسې ته په انځوري شکل باندې ښکاره کړو. همداشان د دې سیمې له خلکو سره وغږیږو او په دې تړاو ورسره خبرې اترې وکړو چې دغه ځمکه په تېر کې څنګه وه او څنګه دغه خلکو دلته کورونه جوړ کړي دي او ولې دغه ځمکه غصبي اعلان شوه. که تاسې وګورئ دا سړک کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دا د کابل د بنایي له سیمې څخه شروع کیږي او په ارزان قیمت باندې پای ته رسیږي چې د وروستی برخه یې د چارایدو ده چې هلته دغه سړک بشپړیږي. عمومي سړک دی او ډېر په منظم شکل باندې هلته جوړ شوی دی. همداشان زما خوی لاسته که تاسې وګورئ په دغه ساحه کې هم دغه ځمکه چې ده دا هم غصبي اعلان شوې ده تر غره پورې او همداشان زما چپ اړخ ته چې ده هم دغه ځمکه تر سیند پورې دغه ځمکه هم غصبي اعلان شوې ده او د عدلیې وزارت له لوري ویل شوي دي چې د ټولو اسنادو له څېړلو وروسته دوی دا پرېکړه کړې ده چې دغه ځمکه دولتي ده. په تېر کې دلته د دولتي نمرې هم موجود وي چې د دولت لخوا خلکو ته توزیع شوي وي هلته کورونه آباد کړي خو که اوس وګورو دلته آبادي ډېره زیاته شوې ده او نوي کورونه هم جوړ شوي دي چې ویل کېږي دغه ځمکې د ځینو خلکو لخوا غصب شوي دي او یا په یو طریقه باندې دغه ځمکې نیول شوي او عرفي قوالې د خلکو ته توزیع شوي دي. همداشان که وړاندې وګورو دلته د کرکټ بورډ لپاره د ښاروالۍ له لوري ځینې ځمکه ورکول شوې ده تر څو پورې دلته په نړیواله سطحه باندې یو لوبغالی هم جوړ شي. شاید تاسې د دغه موضوع څخه هم خبر اوسئ چې په دغه ځمکه باندې هم یو څه وخت جنجال موجود و او د خلکو ویل چې دغه ځمکه زموږ خپله ځمکه ده خو بیا د زیاتو څېړنو څخه وروسته دا تثبیت شوه چې دا ځمکه دولتي ده او د کرکټ بورډ په اختیار کې ورکول شوه. همداشان تر وړاندې سیمې پورې که وګورو دلته یو لوی مارکیټ موجود دی د دې سیمې د خلکو په وینا چې له دې څخه وړاندې کومه ځمکه چې ده دغه بیا شخصي ځمکه ده او دغه اوس چې موږ کوم ولاړ یو کوم ځای کې دا ځمکه د دولت برخه ګرځېدلې. درنو لیدونکو نور خپلو خبرو ته ډېر دوام نه ورکوم نه غواړم خپلې خبرې ډېرې زیاتې وغځوم. ورځو د دې سیمې د خلکو سره د دې ځمکې په تړاو باندې او همداشان د دې ځمکې په اصلیت باندې خبرې اترې کوو. ورځو خپرونه پیل کړو. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. موږ دلته الوخیلو ته راغلي یو او دلته په سیمه کې ولاړ یو کوم ځای چې تېره ورځ د چهارشنبې په ورځ په 9 د سور باندې د عدلیې وزارت له لوري غصبي اعلان شوی ده. دلته تقریبا 840 جریبه ځمکه غصبي اعلان شوې ده. کومه سیمه کې چې زه ولاړ یم دا ساحه ده او د سړک
هغه غاړه ساحه ده چې دا د دولت برخه ګرځېدلې. ما سره په څنګ کې د دې سیمې وکیل صاحب ولاړ دی. له دوی سره به د دې موضوع په تړاو باندې خبرې اترې کوو چې دغه موضوع څنګه رامنځته شوې ده او په څه خاطر باندې دغه ځمکه دولتي اعلان شو. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله. څنګه دی قراري ده؟ خیر. ژوند مو په خیر تېرېږي؟ شکر دی الله احسان ده. ستاسې نوم مبارک؟ نوم یې احمد فرهاد احمدي. احمدي صاحب. احمدي صاحب محترم، څومره وخت کېږي دې سیمه کې اوسېږئ تاسې؟ زه خو خپله تقریبا یو 15 کاله کېږي چې اوسېږم. 15 کاله. په تېر کې دلته چې تاسې اوسېدلی یې دغه سیمې څه ډول وې؟ د دې سیمې د تاریخ په اړه که راته ووایي او د دې سیمې هغه نوعیت څه ډول و؟ نور د مخکې نه خو زه خبر یم په د تاریخي په اساس باندې، خو څونه چې ما یادېږي دغه ساحه نیمایي ویل کېده چې شخصي ده او نیمایي دولتي و پخوا، چې دلته د اوبو یو زیرمه و یا یو ډنډ و چې مهاجر پرندگان هم پکې ژوند کوو او د خلکو سیمه هم لکه د مالداري هم پکې کېده او د زراعت لپاره هم د اوبو زیرمه و چې بیا د شاوخوا کلی ورنه استفاده کوو. خو کوم اسنادونه چې اوس ګورو د ښاروالۍ لخوا چې توضیح شوی و، دا ساحه اکثریت په کال 1972 کال کې تقریبا 6,000 نمرې خلکو ته ویشلی و د دولت لخوا نه؟ د دولت لخوا نه و، چې بیا د داخلي جنګو له وجې نه بیا هغه پروسه وځنډېد، هغه پورې چې بیا جمهوریت راغی. چې جمهوریت راغی بیا دوباره حکومت هڅه وکړو چې دا ځای بیرته د سره توزیع کړي، خو یو څه ناڅه هماغه پخواني خلکو ته پاتې شو، یو څه ناڅه دا د خلکو لکه دا د الوخیلو کلی، لکه د شینې خلک، د قلعه خدایداد، قلعه زمان خان، د قلعه احمد خان د خلکو کوم ځمکې چې شخصي و هغه په سراک باندې لاړ یا نقشه کې لاړ، بیا هغو ته بیرته دلته نمرې توزیع کړو چې تقریبا د 86 کال یا 82 کال دغه او 88 یا 82 کال نه را په دې خوا دلته عملا انساني ژوند شروع شوی دی. وکیل صاحب تاسې خپله دلته څومره وخت کېږي چې اوسېږئ؟ ما مخکې درته عرض وکړو ما اوسېدو تقریبا یو 15 کاله کېږي چې په همدغه قلعه زمان خان پروژه کې زه اوسېږم. کورونه هم خپل دي؟ شته، او شکر الحمدلله خپل هم دي کور. که وګورو په څنګ کې دلته ډېر نږدې لرې هم نه تقریبا یو 100 متره فاصله ده، دلته هم اوس یو جالۍ تاو شوې ده او د کرکټ بورډ لپاره یو سیمه ټاکل شوې ده او په دې باندې هم یو څه وخت جنجال و، ستونزې موجودې وې، خو هغه هم بیا دولتي اعلان شو. اوس هغه ځمکه چې ده کرکټ بورډ ته په اختیار کې ورکړل شو تر څو پورې میدان پرې جوړ کړي. په هغه وخت کې هم دا موضوع راپورته شوې وه که نه یوازې د دغه ځمکې دغه موضوع وه؟ اوسه پورې د شخصي کس راغلی نه ده چې دلته د نمرو په ساحه کې د ما شخصي ځمکه ده یا هان او زه پې خبر نه یم، خو اخواته د قلعه احمد خان خوا کې یو څه ځمکه شخصي ځمکه و چې هغوی استملاک کړو، بیرته دولت یې وسپارل، بیا دولت بیرته هغه سوی نمرې وکړو او خلکو ته یې توزیع کړو. وکیل صاحب محترم، تاسې وخت ته دغه سیمه کې د ډنډ یادونه وکړه چې دلته ډنډ موجود و او دغه مهاجر مرغۍ به راتللې او دلته به اوبه څښلې او همداسې مالچرو نو بالاخره خلکو ته استفاده کول، یعنې هغه وخت کې دا ځمکه د دولت مربوط وه؟ هغه وخت هم د دولت مربوط و، اوس هم دولت مربوط ده. کوم ساحه چې دولتي ځمکه و یعنې دولت پورې مربوط و هغه تاسو وینئ چې ټول آباد دي، د 15 کاله کېږي چې دا ټول آباد دي، او کومه ساحه چې شخصي و او اوسه پورې چې شخص په واکه ده هغه آباد نه ده، لکه دا د کرکټ بورډ ځای تاسو یادونه وکړه لکه دی، نو بیا پاسته داسې واورېدلو چې دا هم دولتي ساحه ده او دا 2-3 ورځې کېږي چې خبرو له لارې اورو چې 841 جریب ځمکه دولتي اعلان شوی ده. وکیل صاحب محترم، په دې 841 جریبه ځمکه کې که وګورو دا غاړه هم موجوده ده او د سړک پورې غاړه هم موجوده ده، همداسې ده؟ داسې ارقام ما ته معلوم ده نه ده چې دی کوم ځای او کوم ځای پورې ده، خو د ما چې په کوم یاد ده دغه کومه سایه چې تاسو وینئ او تاسو کامره اخلي اخوا د بلاکو پورې دغه تقریبا 3 یا 4 زره دولتي نمرې دي چې توزیع شوي دي، دا دولتي مخکې و او اوس هم دولتي ده، شخص ورباندې اوسه پورې دعوی نه ده کړه چې دا د ما ده. او دې خوا چې کوم سیمه ده نو په دې باندې زه دونه ډېر معلومات نه لرم ځکه چې اصلي د ما استوګنځی دغه ځای نه ده،
کېدای شي چې دا کومه ساحه پورې چې دولتي د دې کلی خلکو ته معلومي یا د دوی مشرانو ته به معلومي خو دولت اصل په سلو کې معلوم ده. یعنې هغوی ته معلومات کېږي د قوالو هلته کنده موجود ده نو ټول معلومات وي. خو دا دنیاداري چې دا صاحب په همدې باندې ده چا سره چې قوالې دي او حکومت ورته ورکړي دي غوښتنه خو دعوا نه کوي دوباره چې دا ما تا ته سپارلی وو اوس یې نه سپارم. قواله ده او که چېرته نور خبرې خو بیا څوک چې غضب کوي هغه خپل جواب وایي. بلکل. وکیل صاحب محترم دلته پخوا د جمهوریت په مهال باندې داسې څه موجود نه و چې څوک راغلی د بلې سیمې نه او دلته یې ځمکه اخیستې یا په زور باندې یا د دولت سره لاره لرله او هغوی راغلي دلته یې ځمکې نیولي داسې څوک خو موجود نه و بغیر دغه خلکو نه چې الوخي دلته کورونه آباد کړي دي. یاره داسې خو ماته معلومات نه ده دلته ماته داسې معلومات نشته ده چې بل ځای نه راغلي دي او راغلي او دلته غصب کړي داسې نه ده راته معلوم. خو دولت لخوا په د افغانستان 24 ولایتو کې چې خلک دي هر یو کس چې دلته مستحق پیژندل شوي دي دولت لخوا نمرې ورته ویشلي دي. یعنې د افغانستان ګوټ نه په دې پروژه کې خلک نمرې لري جای لري جایداد لري او دلته ژوند کوي. وکیل صاحب تاسې د دولتي ځمکو یادونه وکړه اوس بیا هم تاسې د دولتي نمرو چې دولت توضیح کړې وي دې خوا خو که وګورو تاسې وایي چې دا د دولت پخوا هم ځمکه او اوس هم ځمکه ده څنګه دولت بیا یو وار اعلان وکړو چې دا ځای دولتي اعلان شو که دولت ځمکه وایي نو دوباره ولې دا تکرارا ویل کېدای شي چې کومه ځمکه چې دولت اوس اعلان کړي دي چې دا ځمکه دولتي ده کېدای شي چې هغه د پروژه کې شامله نه وي ځکه دا پروژه مخکې دولتي و اوس هم دولتي ده. خو دلته چې موږ ګورو شخصي کورونه شخصي ودانۍ ډېرې موجودې دي پورې غاړه هم ډېره لویه ساحه ده چې ویل کېږي تر سیند نه پورې دغه ساحه چې ده دا دولتي اعلان شوې ده او دې کې ډېر زیات کورونه موجود دي شاید په زرهاو کورونه موجود وي. نو کورونه خو ډېر دي داغ چمن مثال شنه ساحې او پټۍ پلوان ټول اوس کورونه جوړ شوي دي خو دا د خلکو تقاضا ده او دا چې کومه ځمکه دولتي اعلان شوي دي د دې نقشه اوسه پورې معلوم نه ده چې کوم ځای او تر کوم ځای پورې یوازینی چې زه پوهېږم دغه د کرکټ بورډ ساحې ته چې ورکړل شوي دي د کوم جنجال پکې و چې پاسته اعلان شو چې دی دولتي شه بیا دولت ته وسپارل او دولت اوس وخت کې چې 13 ورځ چهارشنبې په ورځ باندې دا اعلان وشو چې دا ځمکه دولتي اعلان شو 441 جریبه ده دقیقه 441 جریبه ځمکه ده د دې خلکو عکس العمل څنګه او خلک په دې اړه باندې څه وایي. یعنې داسې خو اوسه پورې کوم کس اعتراض نه ده کړی چې اعتراض یې کړی چې والا دا د ما و دا د دولت نه ده او که چېرته اعتراض مو وکړي الحمدلله محاکم شته څارنوالي شته لوی څارنوالي شته ستره محکمه شته هلته خپل اسناد به ویسي بیرته دوباره د سره غور ورته کېږي داسې ظلم الحمدلله نشته چا باندې ظلم وشي او د چا شخصي ځمکه یې دولت په زور واخلي دا امکان نه لري. بلکل همداسې ده که وګورو په اوس وختونو کې دغه د غصب موضوعات ډېر راپورته شوي دي ځینې ښارګوټي هم غصبي اعلان شوي دي او ډېره پراخه ځمکې په خپل ځان کې رانغاړلې وه داسې یو ښارګوټي هم موږ ولیدل په خپلو سترګو باندې او هلته مو له خلکو سره خبرې اترې هم درلودلې دغه ښارګوټو په تړاو باندې هلته هم خلکو ته کافي وخت ورکول شوی و تقریبا که وګورو د امید سبز ښارګوټی چې اوس غصبي اعلان شوی ده 13 ورځ هم موږ هلته ورغلي وو د هغه په هغه ټولو موضوعاتو باندې مو بحث وکړ د وکیل صاحبانو سره نو هلته هم خلکو تقریبا 2 کاله وخت ورکول شوی و دلته دغه څه موجود نه و چې خلکو ته ویل شوي چې تاسې دغه ځمکه چې دا دولتي اعلانېږي یا په دغه باندې د خلکو د دوسیه مخ ته وړي. که خلکو ته ابلاغ هم شوي د لپاره چې زه د دولتي نمرو وکیل یم او دا د غیر دولتي یا خودسر کورو ما ته معلومات بیا نشته ده که اعلان هم شوي یا کېدای شي زه ورته معلومات نه لرم یا کېدای شي چې اوسه پورې دوی ته ابلاغ نه وي شوی دا یو شی ده. وکیل صاحب ستاسې وروستۍ خبرې په دې تړاو باندې راخلم دغه ځمکې چې دولتي اعلانېږي او خلک یا د خپل حق غوښتنه کوي ستاسې په نظر باندې څومره د دې غږ تر اوسه پورې اورېدل شوی شاید نور ځایونو کې هم تاسې دغه غصبي ځمکې لیدلي چې اعلان شوي دولتي اعلان شوي په دې تړاو باندې ستاسې نظر څه دی؟ خلک خو د ما نه ونیسه هر فرد د دې وطن په دې باندې خوشحاله ده چې دولتي ځمکې بیرته دولت ته وسپارل شي ځکه زه چې کله کله په خبرو کې اورم
د یو قماندان صاحب د جهادي نه پوهېږم چې 5,500 یا 6,500 جریبه ځمکه په ننګرهار کې شخصي چې دی غصب کړی و بیرته د امارت الحمدلله ورنه واخیستو دا خو عقل نه مني چې دا سړی 15,000 یا 6,000 جریبه ځمکه درلود خو دې خواته که یې ګورو د 6,000 جریبو خاوند یو کس د حق نماینده خو ټول دولتي ځمکه ده او د ما په نظر باندې بغیر د همغه غاصب نور ټول خلک پکې خوشحاله ده چې دا دولتي اعلان شي ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډیره مننه وکیل صاحب الله مو آباد لره ډیره زیاته مننه الله مو خوښ لره درنو لیدونکو تاسې د وکیل صاحب محترم خبرې واورېدلې او په دې تړاو باندې موږ سره خپل معلومات شریک کړل درنو لیدونکو وګورئ دغه ساحه چې اوس پکې فعلا موږ ولاړ یو دغه سیمه دولتي اعلان شوې ده او د دې شاته چې د دولتي نمرې په تیر کې توضیح شوي دي د وکیل صاحب په وینا چې دلته پخوا یو ډنډ موجود و ډېر زیاتې اوبه پکې موجود وي چې د دوی په وینا چې دلته مالچره هم و مالونو به هم دلته اوبه څښلې او همداشان مرغۍ هغه مرغۍ چې مهاجرې مرغۍ وې راتللې به دلته به اوبه څښلې او د خلک به هم راتلل کله به سیل کوو او ځینې وختونه په دې باندې بندیزونه هم لګېدلي د دولت لخوا چې دلته د دغه مرغیو ښکار ونه شي چې دغه یو ډېر لوی ثبوت ده د دې سیمې د دولتي کېدو یا د دولتي ثابتېدلو او بله دا چې که اوس وګورو زما شاته دقیق دغه تاسې چې دا کوم سیمې خاردار هم ګوري یا جالۍ چې تاو شوې ده دغه سیمه د اوس د کرکټ بورډ په اختیار کې ورکول شوې ده او ټاکل شوې ده چې دلته یو ستر لوبغاړی جوړ شي او په نړیواله کچه باندې یو لوبغاړی جوړ شي که وګورئ د عمومي سړک ترڅنګ دغه لوبغالی موجود دی همداشان دا ځمکه هم د عمومي سړک ترڅنګ ده او اخواته که وګورو زما ښي خواته د سړک نه پورې غاړه تر سینده پورې دغه ځمکه نو بیا دولتي اعلان شوی ده او همداشان شاید تاسې وګورئ وړاندې یو لوی مارکیټ موجود دی چې له هغې څخه نیولې بیا تر دغه نږدې دغه مارکیټه پورې دغه ساحه دولتي اعلان شوې ده چې اوږدوالی همداشان د چپ اړخ ته ځما ښي اړخ ته او د چپ اړخ ته دغه دواړه سیمې تر غره پورې له غره نه نیولې بیا تر سینده پورې دغه سیمې چې دي دا دولتي اعلان شوي دي تقریبا د 841 جریبه په اندازه کې دغه ځمکه ده او د دې څخه وړاندې بیا ټوله ځمکه چې موجود ده هغه د دولت مربوط ده په اوس وخت کې دلته که وګورئ ډېر کورونه آباد شوي دي شاید چا هم د دولت نمرې اخیستې وي او ځینې داسې خلک هم شته دی چې ځمکې په چا باندې خرڅې کړي وي او دلته پې کورونه آباد کړي وي د عرفي قوالو دغه موضوع چې دا د هیواد په داخل کې ډېره معروفه او مشهوره موضوع ده چې اکثره وخت زموږ هیوادوال تکیه ډېر په عرفي قوالو باندې کوي او دا یوه داسې ستونزه ده چې دوی دې ستونزې ته تر اوسه پورې متوجه نه دي خو کله چې هم دولتي ځمکې اعلانېږي دغه ځمکې یا د دولت برخه ګرځي او یا غصبي اعلانېږي چې وویل شي دغه ځمکې غصبي دي نو بیا په هغه وخت کې دوی ته دغه قوالو په تړاو باندې دقیق معلومات کیږي چې دا څومره ارزښت لري دولت پر وړاندې باندې ځکه په عرفي قوالو کې هغه موضوعات چې د دولت مربوط دي د هغې څوک تضمین نشي کولی او یو شخص نشي کولی چې ووایي چې زه د دولت تضمین هم کوم یو شخص د خپل ځان لپاره یو څه ویلی شي چې دغه ځمکه ما په تا باندې خرڅه کړې ده او زه د شخص تضمین کولی شم څوک تعرض نشي کولی او د دولت تضمین نشم کولی او دا یو څرګند حقیقت ده چې یو څوک د دولت تضمین نه کوي او د غصب تضمین نه کوي چې د دولت ځمکه د ما غصب کړې ده نو په دې باندې تاسې باید وپوهېږئ چې دا ځمکه چې ده مشکوکه ده په دې کې ستونزه موجود ده دا شاید د دولتي نو دغه قوالو نه مو هیله دا ده چې ځان وساتئ او کوښښ دا وکړئ چې کله هم تاسې سرمایه ګزاري کوئ او یا غواړئ چې یو چیرته کور جوړ کړئ یا پانګونه وکړئ مارکیټ جوړ کړئ نو دغه موضوعاتو ته ډیر متوجه اوسئ چې کیدای شي تاسې په آینده کې له لویو ستونزو سره مخامخ شئ که اوس وګورو په دغه سیمه کې ډیر لوی سړک په معیاري شکل باندې آباد شوی دی چې د ښار له منځ نه د بنایي نه پیلېږي او په چارېدو باندې ختمیږي ارزان قیمت سره دغه سیمې سره وصلوي او یوه ډیره لنډه لاره موجوده ده خو په اوس وخت کې وګورو سړک دواړه غاړه ځمکې دولتي اعلان شوي دي درنو لیدونکو نور نه غواړم چې په دغه موضوع باندې ډېر زیات وغږېږم ځکه چې موږ کله هم دلته راغلو نو غوښتل مې له خلکو سره خبرې اترې وکړو خو هېڅوک هم نه حاضرېږي پورې غاړه هم لاړلو او دې غاړه هم راغلی یوازینی شخص وکیل صاحب چې
موږ ورسره خبرې اترې ودرلودلې، ورسره وغږېدو او د دې ځمکو په تړاو مو ورڅخه پوښتنې وکړلې. خو کوښښ بیا هم دا کوو چې د دې سیمې خلک پیدا کړو، ورسره د دې موضوع په تړاو باندې خبرې اترې وکړو. درنو لیدونکو، زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې هغې چې زامن الحق امیني ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ګورئ د دې سیمې اوسېدونکي له ما سره ولاړ دي، مشران دي او ومو غوښتل چې له دوی سره د دغه ځای په تړاو باندې خبرې اترې ولرو چې دغه ځمکه اوس دولتي اعلان شوې ده. ستونزه په څه کې ده؟ دغه ځمکه د چا مربوط ده او په څه صورت کې دغه ځمکه اوس دولتي اعلان شوې ده؟ که وګورو دغه خلک عملاً دلته کورونه لري، دلته اوسېږي، ژوند ترسره کوي او شاید ځمکې هم ولري او دلته کاروبارونه هم لري. خو په اوس وخت کې که وګورو د عدلیې وزارت له لوري ځینې ځمکې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تېره ورځ هم یو اعلان شو څو ورځې وړاندې البته چې د امید سبز ښارګوټی غصبي اعلان شو، ولته هم څېړنې ترسره شوي. خو اوس فعلا چې موږ کوم ځای کې ولاړو دغه سیمه هم د چهارشنبې په ورځ باندې د سور په 9مه نیټه باندې دغه ځمکه هم غصبي اعلان شوې ده. له دې سره به خبرې اترې کوو چې د دغه ځمکې اصلیت څه شی دی. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر 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 ځان جوړ خیر تیریږي، طبیعت هم خیر ان شاء الله خیر راغلی. ډیره زیاته مننه. سلام راوله. ډیره زیاته مننه. تاسو هم ستړي مشئ. خیر زیاته مخه قراری ده. الله دې آباد لره. ته هم ستړي مشئ. خیر زیاته مخه قراری ده. الله خوشاله. ډیره زیاته مننه. که خو یاستئ ژوند په خیر تیریږي. الله دې آباد لره. خوشاله. ستاسو نوم مبارک. میمانو سید انور ده. سید انور د همدې الوخیلو سید الوخیلو اوسیدونکی ما او د الوخیلو اوسیدونکی. نیکونه هم همدلته اوسېدل؟ نیکونه مونږ خو تقریبا انشاءالله چې دلته دا کوم کال چې پروت یو الوخیلو په نامه باندې یادېږي او د 300 کلونو زیات که کم زیات انشاءالله چې خدای مې غاړه نه باندې مونږ دلته پراته یو او دلته زندګي کوو او ټول یو کم خلک یو بیا بالخصوص چې د نورو ولایتو خلک هم دلته مونږ سره غلري ده چې د مځکې خرڅې شوي کورونه یې جوړ کړي دي پرې تقریبا یاره خدای مې د غاړه نه باندې چې دغه ساحه چې وګورئ دا ټوله ده دا به یاره 20 کاله کېږي چې دې خلکو دا ټول کورونه جوړ کړي دي او دغه نه خو نور اخواته یې موږ د 300 کلونو هم زیات وځي. تاریخ هم ډېر دلته نور قومونه هم شته سره دلته نور ډېر ولایتو خلک راغلي دلته ځایونه جوړ کړي کورونه جوړ کړي د هر ولایت نه یاره خدای مې د غاړه نه باندې چې داسې ولایت به نه وي چې دلته یې کور نه وي. دې کې ډېر جنجالونه راغلي. هغه څوک دي بیا؟ هغه قوم هغه هم د مونږ کامیان دي، هغه غاړه پراته دي سیند هغوی په دې مځکو باندې تعرض کړی و. هغه وخت دلته دغه جالۍ چې تاو شوې ده دا هم د کرکټ بورډ ځمکه ده، په دې باندې هم یو څه وخت جنجال موجود و. بالکل دا څه مسله وه؟ دا داسې مسله وه دا په جمهوریت کې نه ده، په جمهوریت کې دا د ګراوند موضوع هغه شوه ده که نه شروع شوه نو بالاخره بیا ډېرې ځایونه منطقي وکتلې خو بیا ټول د بیروني او داخلي خلکو په دې هغه وکړه چې دغه ځای مناسبه ځای ده چې مرکز ته هم نږدې ده او ښه سړک هم لري اراضي هم ښه ده په دې ځای کنې دا ټولې نمرې وې. دا ګوره دا پروژه ده دا نمرې دولتي وي که شخصي؟ دا دولتي دي. ګوره دا دولتي پروژه ده. دا پروژه ټول هم داسې هغه یې کړې وساحت یې کړی چې باید لاړه شي که نه مخکې لاړه شي. دې خوا خو اوس څوک دعوه نه لري؟ تاسو چې جویخوجه نه دې خوا ته څوک خو دعوه نه لري؟ مونږ دعوه نه لرو، دولت ساحه ده هغې کې مونږ هېڅ دعوه نه لرو. اوس ستونزه اصلي په څه کې ده؟ دلته تقریبا 841 جریبه ځمکه 841 جریبه ځمکه بیا هم تاکید مې وکړه په دې خاطر چې دا روښانه شي ستاسې په څومره ځمکه باندې دلته دعوه ده همدا 841 جریبه ده او که نه دې کې دولتي هم شته دی؟ دکې که هغه ما خو مخکې درته هغه وکړه چې 115 جریبه موږ استملاک کړی موږ حق اخیستی ده پیسې م اخیستې نمرې راکړي دي راته هغه کې موږ مشکل نه لرو. دا حقوقي مسله ده. موږ څو دفعې مخکې د دولت نه ګټلې ده موږ اسنادونه لرو څو محکمې هم ګټلي په همدې امارات کې موږ 3 محکمې ګټلې دي په همدغه وخت کې. بیا به وګورو بیا به تجدید نظر وګوري چې سره کوم ته کراته وسره د دې وګړي چې حقدار ته وسپارل شي او دغه خلک چې دلته موجود دي ستونزې حل شي ان شاء الله. چې بیچاره مسکین ډېر خلک پکې پراته دي دلته غریب خلک دي. دا خبره مخکنی خبره ده شریک حواله وسم نه درلوده داسې راغلي دي چې اوس هغه د خام کوټې هم جوړې کړې دي
خدای دې وکړي چې دا مشکل هم حل شي. الله مو آباد لره. ډېره زیاته ژوندی مننه. اوسئ. خوشحاله کور اوسئ. مو ډېره آباد. زیاته مننه. کاکا تاسې نه هم ډېره ډېره مننه. مننه. الله مو خوشحاله الله دې لره. وساتي. خوشحاله اوسئ. اوسئ. ډېره ډېره زیاته مننه. مننه. سلامت ژوند دې خوښ اوسئ. درنو لیدونکو دا د دې سیمې مشرانو دغه ورونه په همدې کورونو کې اوسېږي، همدلته کورونه دي، ځمکې دي، وایي چې د دوی له قوله چې شرعي قوانین لري او بیا هم دوی دا غوښتنه کوي چې د دوی د دغه ځمکو په تړاو باندې دوی بیا هم غواړي چې حقوقي هغه موضوعات چې دي هغه مخته ویسي او وکیل صاحبان دوی چې کوم ټاکلي دي هغوی دا موضوع وڅېړي. که وګورو په اوس وخت کې کاکا هم یادونه ورته وکړله چې دغه سیمې څخه نیولې او تر وړاندې هلته یو لوی مارکیټ موجود دی تر هغې ځای پورې او همداشان زما چپ اړخ ته تر سینده پورې او د دې ځای څخه پورته دغه ساحې چې دي دا دولتي اعلان شوي دي او تقریبا 841 جریبه ځمکه ده. د عدلي وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې چې تقریبا 841 جریبه ځمکه ده او دغه ځمکه دولتي ځمکه ده چې دلته خلکو پرې کورونه آباد کړي دي او اوس وخت کې د دولت لخوا ټولې څېړنې په بشپړ ډول باندې ترسره شوي دي او بیا دغه ځمکه دولتي اعلان شوې ده. که وګورئ دلته ډېر ښایسته منظم شکل باندې دلته سړک هم موجود دی. سړک دواړه خواوړو ته هغه کوم معیارونه چې د سړک لپاره اړین دي هغه هم په نظر کې نیول شوي دي. همداشان د کرکټ بورډ ځمکه هم موجوده ده چې د خلکو هم خپله وویل چې دغه باندې یو څه منازعات موجود وو، ستونزې موجودې وي چې هغه بیا حل شوې او اوس دغه ځمکه کرکټ بورډ ته په اختیار کې ورکول شوې ده. همداشان دې خواته د کرکټ بورډ د ځمکې ترڅنګ چې د لوبغالي لپاره اختصاص شوی ده څنګ کورونه موجود دي. دلته دولتي نمرې هم شته چې خلکو ته توضیح شوي دي چې د هغې نه پورته بیا دوی وایي چې د سیمې اوسېدونکي وایي چې دا زموږ شخصي ځمکه اوس د دولت برخه ګرځېدلی. درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا ښې چارې.